فریاد می غرونه اوري خو اسمان ته نه رسیږي، فریاد می غرونه اوري خو اسمان ته نه رسیږي، که هر څوک کې توی کړم خو باران ته نه رسیږي. نیمګړې دنیاګۍ ده او نیمګړې ارمانونه زاړه شي پکې مړه شي خو ارمان ته نه رسیږي. نیمګړې دنیاګۍ ده او نیمګړې ارمانونه زاړه شي پکې مړه شي خو ارمان ته نه رسیږي. دعا د خدای ته وکړه د هر څه مالک هغه دی، کني په تعویذونو څوک جانان ته نه رسیږي. اخري بیت دی چې مین نه دی چلبازو ته که باز انسان هغه دی قدرته چې په مینه کې زندان ته نه رسیږي. غزل مې راوړی دی وایي چې ګمراهان بیرته په سمه لار روان شي، ګمراهان بیرته په سمه لار روان شي، افغانان که ټول له یو بل نه قربان شي، هغه وخت به هیڅ نیمګړې هیلې نه وي، هغه وخت به ړنګ وطن بیرته ودان شي. لاس په لپه د رحمان دربار کې ناست یم، افغانان د نور اخلاص له هر خفګان شي. خدایه تږي یو د سولې سپرلی نشته چې زموږ له سره لرې دا خزان شي. ځینې عقیدې بلا کمزورې بس ناڅاپه یې بدل له زړه او وجدان شي. د قلم پر ځای ټوپک مې وي په لاس کې، د قلم پر ځای ټوپک مې وي په لاس کې، د سکون پر ځای شروع د غم اذان شي. ای ربه دا قومونه که په یو ټغر راټول کړې، ای ربه دا قومونه که په یو ټغر راټول کړې، ای ربه نو په ربه هغه وخت زما ارمان شي. وختونه مو په هر لمانځه کې دغه سوال دی کړی، غمونو مو ګاللي د خوښیو د باران شي. وختونه مو په هر لمانځه کې دغه سوال دی کړی، غمونه مو ګاللي د خوښیو د باران شي. که چېرته سره یو شو او لاسونه سره ورکړو، قدرته دا وطن به بیرته لوی افغانستان شي، قدرته دا وطن به بیرته لوی افغانستان شي. مننه. د نورو شاعرانو د شعرونو لیدو لپاره همدا اوس د شیبه باران یوټیوب چینل ته لاړ شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه کېکاږئ او د خوندورو ادبي خپرونو څخه خوند واخلئ.